نن تاسو چې منظور پښتين افغانستان ته دلاړ شي او هغه د را ایجنټ ته په عمران خان باندې هم تاسو الزامونه لګولې دي خو څه ثبوت نشته درسره. په منظور پښتين هم تاسو مطلب الزام ولګو څه ثبوت شته؟ ما سره د هر څه چې زه کومه خبره کوم زه بغیر ثبوت نه کوم. زه چې کومه خبره کوم هغه یو سالډ ریزن سره زه خبره کوم. او دې وخت منظور پښتين چې کوم دی عمران خان خبره خو پرې دی خپل خبره ده. منظور پښتين چې کوم دی هغه چې کوم دا اوس خبره کوي دې وخت په پټا کې خو زهر یو جنگ لګیا دی او په دې کې د پاکستان مخالف انټيليجنس ایجنسی خپل کردار ادا کوي لګیا دی. را په کې ډېر ځات اکټیو دی د افغانستان انټيليجنس ایجنسی په کې ډېر اکټیو ده او هغه همیشه نه د ناراواله ده چې پاکستان او د پټا او د پښتون علاقې او د افغانستان پښتون علاقې چې په یوځای شي. دا ول محمود اچکزی د ذمہواری ده کوله نن تمام منظور پښتين دغه ایجنډا اخسته ده او ما ته خو ډېر خلکو دا خبره کړې ده چې موږ ته خو چونکې ما خو رابطې د خلکو سره هغې دا ویلي چې منظور پښتين د را سره ملاقاتونه هم شوي دي او را ملاقاتونه نه بعد دا ایجنډا اخیستې ده. مسلې چې دي هغه په فټا کې شته دي او چې چېرته جنګ وي هلته مسلې ضرور وي او پاکستان ته چې کومې خطرې دي دې وخت د مختلف انټيليجنس ایجنسو طرف نه هغه کې پاکستان فوج هلته موجودګي هم ضروري ده خو ما ته تکلیف احساس شته په چیک پوسټونه کم تکلیف وي هغې خو زه ډېره غټه مخالفه یم. فاټا کې چې نه کوم بعض اوقات شیلینګ چې کوم شي پاکي سیویلینز مړه شي هغې سره موږ هم اختلاف لرو موږ هم په دې باندې زیات احتجاج کوو موږ هر ځای کې د اواز اوچت کړی دی خو خبره د هغه ده چې کله دا خبره کوي چې پاکستان پرېږده او افغانستان ته لاړ شه نو دا خبرې کې دا د را ایجنډا ده د پاکستان. نن په پاکستان کې آرمي چې کومه ده هغه سړکونه هم جوړوي لګیا دي کالجونه هم جوړوي لګیا دي هلته کرکټ میچ هم ویې کړلو او نن په لکه دوی اصل خپل حقوق غواړي دوی چې کوم حقوق غواړي چې کوم خلک اغوا شوي دي هغه په عدالتونو کې پیش کول چې څوک چې چا میسنګ پرسن چې کوم دي هغه عدالتونو کې پیش کول د ما ډیمانډ هم دی د ټولو ډیمانډ دی خو خبره دغه ده چې په دې کې چې کوم نن پاکستان کې خبره لګیا ده چې فاټا ته به بېله صوبې حیثیت ورکول دي یا فاټا زم کول دي په خیبر پښتونخوا کې. نن خو پاکستان کې موږ په دې باندې موومنټ کوو لګیا یو بل منظور پښتين د نقیب الله محسود په خبرې باندې دا خبره شروع کړې ده. نقیب الله محسود چې کوم قتل شوی دی په هغه باندې ټول پاکستاني قوم چې کوم دی د راو انوار خلاف ولاړ دی. راو انوار پټ شوی هم و ګرفتار یې هم کړلو چیف جسټس په دې باندې اکشن واخیستلو او چې څوک وي کم پښتون وي چې څه د سره ظلم کېږي په هغې موږ ټول پښتانه خپله وزیر یا موږ ټول پښتانه د هغه مخالف موږ خپل حق غواړو پاکستان کې خو دا چې کومه ایجنډا ده چې دا وایي چې افغانستان ته به لاړ شو نو افغانستان پښتانه په کم عذاب کې دي موږ ته پته شته چې هلته کم قسمه ذلت زندګي تېروي دوی خپل خلک چې دي ټولې پیسې وخوړلې او دوی د روټۍ هم درک نه لګي د افغانستان د پښتنو نو دا کومه خبره کوي. لکه چې کوم ځوانان د ده سره راپاڅېدلي دي په انتها زیاتي په ټوله کې پیکې بلوچستان فاټا ټوله د ده سره راپاڅېدلې ده په 8 تاریخ جلسه هم د پېښور کې یو تاریخي جلسه به وي په دې اړه ستاسو څه نظر دی؟ ګورئ پښتانه چې کوم دي خپل حقوق غواړي خو دا چې کومه ایجنډا ده منظور پښتين چې کومه ایجنډا ده هغه ایجنډا د را ایجنډا ده دا وایي چې افغانستان ډېر ښه ملک دی پښتانه د افغانستان ته لاړ شي او زه به دا ورله ووایم چې افغانستان او د پاکستان پښتانه په ثقافت کې او په ژبې کې او په روایات کې ډېر فرق دی. دوی دا وایي چې زموږ د 15 مطالبات چې کومې دي دا ومنلی شي موږ نه د را سره ملاو یو نه ملاویږو نه د افغانستان ته ځو موږ محب وطن شهري یو د پاکستان او دوی چې کومې 15 مطالبات یې چې دا د په فوري توګه ومنل شي دا د موږ حق دی. دا کومې چې مطالبات د پښتني حقوق خبره ده دا حقوق خو زه هم غواړم موږ ټول پښتانه غواړو موږ په اسمبلی کې اواز اچوو موږ په سړکونو باندې خبره کړې ده. زه په FCR کې خپله نیولې شوې یم زه ګرفتاره شوې یم په جمرود کې په خیبر ایجنسۍ کې چې ما احتجاج کړی و خو داسې دا شیونه چې دي دا موږ هم بدلولو دپاره موږ لګیا یو او موږ په دې په چیک پوسټونو باندې د ښځې تلاشي وي که هغه د شلینګ کې د سیویلینز مرګونه وي چې غلطۍ سره ولګي که هغه چې کوم د میسنګ پرسنز خبره ده د ټولې چې په عدالتونو کې پیش شي د ټول ډیمانډونه د ما هم دي د ټولې پښتانه دي. 8 تاریخ جلسې په اړه څه نظر دی پېښور کې؟ ګورئ زه دا وایم چې د کوم سړی چې دا وایي چې د منظور پښتون چې کوم دا خبره کوي چې مطلب افغانستان ډېر ښه ملک دی او افغانستان بار بار خبره کوي ما خو دا هغه دی چې دا جلسې به موږ خپله هم کوو ته خو تر اوسه پورې د افغانستان خبره نه کړې دی صرف حقوق غواړي موږ دا خبره کوو که نه پاکستان کې خلکو پښتانو الریډي ډېر زیات تکلیف تېر کړی دی دا نوې سلسله اوس شروع کوي د تکلیفونو دا نوې یوه سلسله ده شروع کړله اوس په پاکستان کې کیډټ کالجونه هم جوړېږي لګیا دي پاکستان آرمي قبایلیانو دپاره کیډټ کالجز هم جوړ کړل کرکټ ټورنمنټ یې مطلب کړل سړکونه ولا جوړوي لګیا دي
نو د مقصد دی چې مطلب دا بیا په در شي او دا مسئله اوس په چې نقیب الله محسود باندې چیف جسټس چې د اکشن اخیسته سخت ټول پاکستاني قوم ورسره ولاړ دي نو دا د سړي ایجنډا څه ده لکه مونږ خو دا وایو چې مونږ د حقوق غواړو خو په طریقې سره غواړو دا چې کوم قسمه بغاوت جوړوي چې پاکستان فوج خلاف بغاوت وکړه پاکستان حکومت خلاف بغاوت وکړه دا بغاوت چې کوم دی کنه دا مرګونو ته برابر دا خو نه د بغاوت اعلان کړی دی او دای صرف مطلب حقوق غواړي پنځه مطالبات چې موږ دا پنځه مطالبات ومنل شي نه دا ویلي دي چې پاکستان فوج ډېر ظلم کوي پاکستان فوج خلاف موږ اوچتېږو لاسونه بچو ورسره دا خبره دا فضول خبره ده کړې دي او دا خبره چې کوم دي د پاکستان د روا ایجنټانو خبره ده کوي لګیا دي د افغانستان د انټيليجنس ایجنسی خبره کوي لګیا دي او د مونږ قبایل چې مونږ خپل ساتو مونږ قبایل حقوق ته پر مونږ خپل کافی یو قبایل حقوق ته پر ځ خپلم جلد تلیم یوزل بیا بم خبره کو سړکونه باندې خدای دا چې خبره ده کوي چې لاسونه واچوي د فوج سره او ریاست سره لاسونه واچوي دا خبره چې کوم دی دا بکواس دا وایي چې 17000 پښتانه مړ شوي دي تر اوسه پر بجنګ کې 32000 اغوادي 1.5 وخت چې کوم دي دا مطلب تللی دي نور ځایونو ته تاسو مطلب څه نظر لرئ چې کوم دغه 17000 خلک مړ شوي دي دغه حساب کتاب دی غواړي مطلب وایي چې مطلب دا ولې مړ شوي دي به ګناوي نو تاسو په دې اړه څه نظر دا خو دا وایي چې مطلب موږ د دې حساب غواړو خبره دا ده کنه چې دا خو ځکه پرې دی چې دا خو د چې کومه ایجنډا ده ابله ده په دې دا چې کوم پاکستان ته اوس خطرات دي چې کوم جنگ لګیا دی دهشتګردۍ خلاف جنگ د ټوله دنیا دهشتګردۍ خلاف جنگ په پاکستان په فاټا کې لګیا دی دلته د جنگ کې داسې واقعیات وشي د جنگ کې په ټوله دنیا کې داسې واقعیات وشي او هغه کې پاکستان فوجیان مړ شوي دي پاکستان جنرالان هم پکې مړ شوي دي روزانه په کنوي باندې اټیکونه کیږي الته فوجیان مړ شي نو په دې کې سیویلینز هم مړ شوي دي په فوجیان پکې مړېږي لګیا دي ځکه چې پاکستان دشمن ملکونه چې کم دي هغه د پاکستان خلاف سرګرم دي نو په دې حالات کې مونږ دا وایو چې پاکستان ریاست کې نن دا خبره لګیا ده چې پاکستان فاټا د ادیله صوبه جوړ شي یا د زم شي نو نن خو یو حل طرف ته مونږ روان یو مونږ خو یو تکلیف نه بهر وتلو د آی ډی پیس طرف نه تکلیف نه بهر وتلو دوی د پنجاب پرنګ حقوق غواړي چې کوم حقوق پنجاب ته ملاويږي د حقوق ته ملاوي خبره زکوم خو زه دا خبره نه کوم چې پاکستاني فوج سره به مونږ لاسونه واچو زه دا خبره دوی دا وایي چې مونږ لاسونه نه چې مونږ په حساب غواړو د قتل کوم حساب ما د انټرویو اوریدلې د انټرویو کې دا ویلي چې خلک بل لاسونه واچوي د پاکستان فوج سره او د ریاست سره ما خپل دا اوریدلې د انټرویو او بل خبره دا ده چې مونږ خپل حقوق غواړو پاکستان کې به فاټا یو بیل استوباوي لبا فاټا چې کومه د زمبشي په خیبر پختونخوا کې مونږ یو سټیټس سره او بل افغانستان خلک چې دي کنه د مونږ ډېر بل قسمه دي غیر شباب بل قسمه ده افغانستان خلک ډېر احسان فراموش او بے وفا خلک هم دي زموږ پښتانه چې کم دي کنه زموږ پښتانه د دې سره چلې دی هم نشي زموږ پښتانه ډېر نرم مزاج خلک دي د پنجاب سره چلې دی شي د خیبر پختونخوا سره چلې دی شي او د افغانستان خو داسې سخت مزاجي خلک دي چې وچه یعنی یو ځل چې یو ملګری ورته راغلی او قطر نام ملاودو ته نو افغاني چې دی قتل کړو د پیسو په سر داسې خلکو ته منظور پښتين دا خلکو ته وایي چې تاسو پاکستان نه بیل شي ولته لاړ شي افغانستان کې چې په پښتنې کې مصیبتونه او تکلیفونه او عذابونه دي